د ارګ نن او پرون د ارګ په باره کې د افغان شاعر او لیکوال ښاغلي علم ګل سهار څېړنیز اثر دی چې په لویه کچه 160 مخونو کې چاپ شوی دی. ښاغلی سهار وایي کتاب خو په 1991 کال کې چاپ شوی و. بیا حکومت او خپل د پخوانی ولسمشر په هدایت باندې بند و، ویلي و چې دا کتاب باید توجیه نشي او په تحویل خانو کې و. تر پای زه هم په علت پوه نه شوم چې ولې بیا دغه حکومت په وروستیو وختونو کې توجیه کړ. سهار صاحب راځه له دې ارګ به شروع کو. په خپل دغه ارګ څه معنا؟ وما صاحب ارګ په لغت کې دی ویلوی کلا په منځ کې کوچنی کلا ته وایي چې برجونه ولري او په اصطلاح کې د فرمان ورکوونکي یا د امر کوونکي د وشیدو ځای ته وایي چې یو شهر یا ولایت یا د هیواد مشر پکې وشيږي او هغه په اصطلاح امرونه کوي. دا کلمه فرانسوي کلمه ده چې د ایټالوي وایي پورسوي ده لشتا یا سیتی یا د شهر له رشه یا مغه ده او په قانون وختونو کې خصوصا د سامانیانو په دوران کې ارپد یا اربد دا یو نظامی یا پوجي منصب و لکه اوس چې موږ تاسو نظامی رتبه لرو د ارګ ساتونکي لقب وو. لغه په دغه دغه افغانستان او سیمه کې ریواج شوی ده چې دغه شکلات چې هغه برجونه ولري او هغه مستحکمه او واکمن پکې وشي ارګ ورته وایي. سهار صاحب کلاګانې خو موږ ډېر لرو. په کوم مفهوم باندې چې تاسو کلا یاد کړه په دغه مفهوم باندې کلا په افغانستان کې کله جوړه شوې ده، یعنی ارګ کله جوړ شوی او ارګ تاسو دلته دغه وسنه ارګ یو لوی قلا ده او برجونه لري او شاوخوا یو فصیل راته شوی ده. دغه ډول کلاوي مستشف کلیو کې به خډيري دي د افغانستان تقریبا دته ورته یو شای دی. خو په دغه مفهوم باندې چې موږ کاروو په دې مفهوم باندې د روایتونو لمخې اول ارګ دی یما پاچاو چې د په بلخ کې یو شو عصري ارګ جوړ کړی وو. خو هغه روایتونه دي او وروسته بیا په د غور مندیش کې ارګ جوړ شو. په هرات کې د اختیارالدین کلا چې اوس هم ستاو موږ ارګ ورته وایو د هرات ارګ هم بللی شو. په کندهار کې نارنج ماڼۍ د شاه حسین هوتک ارګ همدغه په کندهار کې احمد شاهي یو پراخه ارګ وو. په کابل کې د کبر شاهانو لخوا د ارګ ودانۍ وه. دغه ډول ارګونه په افغانستان کې موجود وو. اوسنی ارګ کله جوړ شوی ده او تر دې لمخه په افغان شاهان چیرته کې نستل؟ مخکې خو پایتخت زموږ کندهار او تیمورشاه چې پایتخت راولېږه او کابل ته بیا په بلایسار کې یو پخه کلا جوړ کړو. دا یو د مستحکم ارګ بیا چې په 1321 کال کې په بلایسار باندې حمله وشوه د انګریزانو ته چې د برنس هلته پکې ووژل شو. بلایسار رانس بیا په بل حمله کې هم دغه شو. نو بیا افغان شاهانو ځای نه درلود. امیر زمان خان خپل خاطرې لري کله چې د پاچا سو د ځای نه درلود. کابل سیم په دابل غاړه کې به د مراد خانی دغه سیم نه علي مردان دغه زینه یا وسنی جری میوند دلته په کور کې وسیده چې د خپل خاطرو کې وایي چې اته مزکان د شپې په تکلیف ومه. بیا د خپل باجه په کور کې چې د وردګو وسیدونکو و هغه ته وسیده او بیا د ارګ تداو کې شو. نو وسنی ارګ د امیر زمان خان په وخت کې جوړ په 1299 کال کې چې لا 1302 کال څخه سمون خوري د ارګ دارالسلطنه کابل په نامه باندې د طرح رامنځته شو. د طرح خپل عبدالرحمن خان رامنځته کړ او په 1300 هجري قمري کې بیا د ارګ کار پیل. سهار صاحب د ارګ په څومره موده کې جوړ شوی؟ د دې د ماڼۍ خپل د دې ودانۍ په یو وخت کې جوړ شوی دی، په مختلفو وختونو کې جوړ شوی دی او بل خپل دغه د ارګ د ساحې په حصہ کې یو څه راته وایاست چې د دې ارګ ساحه په خوا څومره وست د ارګ کار په مداوم ډول باندې په لپاره شکل باندې نو البته په کده عبدالرحمن خان په وخت کې وو چې دغه د ارګ کلا او پسیل او دغه جینې جوړ شو. البته په اوسنۍ شکل باندې نه و. شکل مطلب دا چې د اوسنۍ د بری وغه کار شوی دی سیمټ په دې شکل باندې نه و. بیا مختلف معنی پکې جوړې شوی دي. مثلا په 1300 کې د ارګ کار پیل شوی د په 1304 کال کې چې باغچه بشپړ شو. په 1303 کې حرم سرای باندې کار وسو. نو مختلف معنی په مختلفو وختونو کې جوړې شوې چې البته جنې به په یوه کې په کار راتلې. جنې دي اوسېدو لپاره وي، جنې دي شاهي کورنۍ دي مربوطه کسان لپاره وي. نو په لپاره شکل باندې کار نه پکې. بعضې د امیر الله خان په وخت جوړ شوی دي. مثلا الکوشا ماڼۍ جنې اته د غازی امان الله خان په وخت کې کار پیل شوی، کار بشپړ شوی ده. نو په خوا د ارګ صاحب پراخه و. حتی ویل کېږي چې اوسنی ارشیف یا شروالي کې کوم ماڼۍ چې دي یا ستوري ماڼۍ او بوستان سرای دغه د ټول د ارګ مربوط وي. خو وروسته بیا د ارګ صاحب راکوشتي
رسمي شوی ده چې د اوسنۍ اندازې ده چې شمال ته تر اماني لشي پورې لویدیځ ته تر بهرنیو چارو وزارت او چین سره پر دغه سیمې پرتې دي. جنوب خواته د افغانستان بانک او استقلال یسو پښتونستان واټو ختیځ ته د چارو اداره او مراد خان دغه ځایونه دي چې د اوسنۍ ساحه هم دغه ده. سر صاحب تاسو ویل چې ارګ په مختلفو وختونو کې ماڼۍ بشپړې شوی او جوړې شوی دي. طبعا معماري به هم فرق کوي. د معماري په حصہ کې یو څه راته وایاست چې څنګه دي د معماري د ماڼۍ؟ ارګ خو تاسو معلومه ده چې امیر عبدالرحمن خان په وخت کې طرح شو او ډېرې برخې د خپل طرح کړې دي، حتی د ماڼیو برخې د کله چې په منځنۍ اسیا کې اوسېده د سمرقند او د بخارا د جنوب سیمو د ماڼۍ چاته لیدلې دي، د هغوی طرحې راوړې دي په خپل ذهن کې وي دا یې کړې دي. همدغسې بیا کله چې امیر عبدالله خان پاچاهۍ ته ورسېده دی به چې هند ته ولاړ یا به لندن ته ولاړ هغه هم همدغسې استعداد درلود. یو په خپل ذهن کې به دغه دغه ځای ماڼۍ به چې خوښه شوه دا به خپل ذهن کې وه، بیا چې راغی په افغانستان کې بیا همغسې ماڼۍ جوړوله. نو لومړني شکلونه د لومړنیو ماڼیو شکلونه ویل کېږي چې ډېرې د منځنۍ اسیا خوانیو معماریو ته ورته دي او زیاتره یې د اروپا د هغه وخت ودانۍ دي. دلکوشا ماڼۍ په باره کې ویل کېږي چې اسکلیټ یې طرحه یې چې وسپنه وه دا په فلانو باندې له هند نه افغانستان ته راوړل شوه، بیا د هغه په بنا باندې دلکوشا ماڼۍ جوړه کړه. معماري فرق لري، ډېرې لومړنۍ اسلامي معماري دي چې د منځنۍ اسیا مربوط وي. بل برخه مهمه برخه اروپایي معماري ده چې د زیاتره د امیر عبدالله خان په وخت کې راغلي دي او وروستي وختونو کې خو تاسو معلومه ده چې په اوسني شکل باندې جوړ شوي دي. نو اوسنۍ ټول مسایل په پام کې جوړ شوي دي د دفتر لپاره چې دفترونه اداري دفترونه هم دي. سر صاحب ټولې به څو ماڼۍ پارک ماڼۍ خو البته د ماڼۍ په معنا باندې کوو کم دي خو چې ما د ټول ودانیو په اړه چې پارک موجود دي حتی د اداري ودانیو په برخه کې ما ټول په اړه کې معلومات راټول کړي دي په کتاب کې. خو نمونه به تواخم دلکوشا ماڼۍ ده، ګلخانې ماڼۍ، آرامسرای، کوټي باغچه او لومړی نمبر دوهم نمبر او الحاقه ماڼۍ دا هم د پوسټوي کې جوړې شوې دي. ډبرینه ماڼۍ پوسټوي وختونو کې 2 کاله مخکې د چارچنار په نامه باندې یو ماڼۍ او اداري ماڼۍ په نامه باندې یو بل دفتر ده. یو نوې ودانۍ هم جوړه شوې چې هغه پخوانۍ زیړه ماڼۍ ویله د هغې په ځای باندې جوړه شوې ده او دغسې د امنیت شورا. نو مختلف ماڼۍ دي چې ځینې ماڼۍ بللی شو په هغه شکل باندې چې وایو، ځینې عادي دفترونه دي. سر صاحب کتاب مو د 160 مخونه لري او په لویه کچه چاپ شوی ده. د ارګ په حصه کې ما په خپله ډېر کم څه لوستي دي. کله چې کتاب لیکل له څه ستونزو سره مخ شوی ځکه د ارګ په حصه کې ډېر کم څه لیکل شوي وو. کتاب لیکلو طرز درته ووایم ما یو دا و چې له کتابونو نه طبیعي د سړی ماخذونه ګوري چې دي. البته په دې باره کې ډېر کم کتابونه وو چې ډېره کمه اشاره به ورته شوې وه، خو ما د هېواد او ځینې بهرني ټول تاریخونه ما وکتل، ځینې ښایي سرسري ځینې دقیق تقریبا 100 اثره راځي په دې برخه کې ما استفاده ځینې کړې ده او بیا مې بل هغه تاریخونو کې د شاهانو د واکمنانو هغه برخه راخیستې چې له ارګ پورې اړوندېده البته په یو شکل د اشکالو. نو یو مې له کتابونو استفاده کړې ده، بل مې له باخبرو کسانو سره مرکې کړې دي له سابقه دارانو سره او بل صحوي مطالعه او مشاهده ده. له دې نه مې استفاده کړې د دریو برخونه. مشکلات هم وو د کتاب د لیکلو په وخت کې، هغه دا و چې مداخله وه. مثلا ما ته به ویل کېدل چې دا ډول باید ولیکل شي، مصلحتونه په پام کې نیول کېدل. څنګه مو ولیکل؟ موږ له چیش تېر شوی نه یم، یعنې چا وران کړی دا هم لیکل شوي دي، وراني عکسونه هم راخیستي دي. ډېر خواني عکسونه په کتاب کې راغلي دي. د عکسونو په برخه کې چا مرسته در سره وکړه؟ عکسونه خو د زیاتره بهرنۍ منابع دي، یو شمېر زاړه عکسونه البته. او ما خپله کله چې هلته ومه کوشش مې کول کسانو نه مې هیله کوله چې د بعضې ځایونو عکسونه واخلي، چون په هر کې تغیرات راتله. یو ورځ به سړک خام و، بله ورځ به جوړ کړی و، یو ورځ به ماڼۍ و، بله ورځ به نه وه، ړنګېدې و جوړېدې. نو ما به هیله کوله چې د عکسونه واخلي یې دي، بیا مې ورشپ کې ساتل. بیا مې رسمي هم دغسې وکوله او دوستانو ته مې وویلې مربوطه برخې ته دا عکسونه اخلي، هغه هم ساتلي وو. کتاب لیکلو په وخت کې غوث حاتمي او عکاس دلته دغه په مرسته باندې مې مختلف عکسونه به خپله وایست. په کتاب کې ځینې جالب خاطرې هم راغلي دي. کېدای شي چې یوه جالبه خاطره راته ووایاستئ چې کله مو چې لیکله او تاسو ته جالبه وه. په عموما په کتاب کې مختلف خاطرې راغلي دي، مختلفو خلکو، ډېرې سیاسي دي، ډېرې شاید هر کمې. خو د یو کس خاطره چې هلته اوس هم په آرامسرای کې خانه سامان ده کار کوي، دغه خاطره جالبه وه. خواجه محمد نومېږي، هغه وایي زه نیمه ورځ د افغانستان پاچا وم. په کتاب کې خاطره مخصوص شوې ده. دی وایي کله چې یوه ډله ولاړه
پارک مختلف وختونه راغلي دي چورسوي د غلاسوي د خلک راغلي دي یو تنظیم راغلي بل تنظیم راغلي دا کارونه سوي دي خدای وایو کړه چې یو ډول ولاړه فکر کوم طالبان وختو طالبان چې ولاړه وای زه فکر کوم سره لمه چې ګورم خلکو غلا شروع کړي دا چې یخچال راخسته چې بعد پکره راخسته چې راخسته خو دیغه مخونی ولا نور ارک نه وتم په ارکی ټکم نو یو زومه له رسمي کارکونکو نه ځکه چې هغه ډله وتلې و بل ډله نه ورغلې ده نو وایي تر مشپنه پورې ټول واک دی افغانستان او دی ارګ لما سره وځي د افغانستان د نیمه ورځې پاچاو او د خواجه محمد د کور ودانې په نیمه ورځ کې توره کړې ده او ستاسو د کور ودانې چې کتاب مو لیکلای او داسې اثر مو لیکلای ده چې تر دې لمخه په دې باره کې ډیر کم څه لیکل شوی او مننه یو هله مې دا و مګر مان صاحب هغه توجه نه کوو دغه وړو تاریخونه ته لوی خبرې مراخښتې دي چې پلانکې دغه وخت پاچا سو بیا د جګړې وشو د خپل څه شوینو دیغه باره کې هغه نه کوو یو دلیل دي دا مو استادي موږ د مخ خپل لیکوالو توجه دې تر وګرځوم چې د خپل کلی تاریخ ولیکه د خپل ولایت تاریخ ولیکه د خپل یو تاریخي غونډې شاید دلته موجودي تاریخ ولیکه د خپل مکتب تاریخ ولیکه خپل ښوونځي خپل لیسې زموږ تاسو لیسې دې خبر مې د څوخ جوړ شوی ده موږ د ولسوالۍ بازار څوخ جوړ شوی ده اول څنګه و په څه نامو ولې په دې نامه یادېږي ډیره مننه په دې لچ ځوانان تاسو دغه ورستي پیغام ته توجه کوي او ورڅوک د خپل سیمو پیسې کې لاندې یادښتونه چې واخلي همدام غنیمت دی کوي تاریخ کول نه بالکل کاشکې ډیره مننه کور مننه خوشاله